تاسو اوس ګورئ نن په دنیا کې د انلاین په نامه سراپي راوتلې ده سراپي انلاین موږ علما د دې سره ناولده دي هو چې ورته وګوري په دې کې خلاص پلاس نه راکړسته نه ورکړسته نو دا وټه ناروا ده دا سراپي ناروا ده خدای په دې نه دی خبر چې دنیا اوس ټوله تغییر خوړلی دی دا ټوله کمپیوټري کېږي مولوي صاحب سبا به ته په کور کې ناست دی طالب ته به سبق په کابل کې وایه په هرات کې بیا وایه نن که سراپي انلاین سوې ده په دنیا کې بله ورځ به دا ستا سبقان هم انلاین وي په دنیا کې اوس هم انلاین دي صرف تا ته نه دي راغلي کورې دا ضرورت دی که غواړو چې ملک جوړ کړو که غواړو چې وطن جوړ کړو که غواړو چې د دنیا د سیالانو سیالان شو که غواړو چې امریکې ته جواب ورکړو وروسته جواب ورکړو اسلامي نبی کریم علیه السلام په زمانه کې چې کوم سود کېدی هلته د مظلومانو سره جفا کېدل هلته غربت و فقر و تنګدستي عامه وه په هغه وخت کې تجارتي سود نه کېدی لهذا دغسې سود موږ هم حرام بولو لیکن اوسنۍ نړۍ چې کوم د سود پر ترتیب روانه ده دا خو هغسې سود موږ نه کوو چې یو څوک د لوږې مرې موږ پیسې ورکړي دا 1000 روپۍ واخله میاشت بعد 1100 غواړي اوس خو دنیا پر بل مخ تللې ده اوس خو بینکینګ سیسټم دی د بینک نظام دی ټوله دنیا بانکونه سول پیسې سولې تجارتونه سول عالمي تجارت د دنیا په سطح شروع دی بس انټرنیټ چې نړیوال جال ورته وایي نن سبا ګر شان پر ټلیفونو پر حوالو سول لهذا موجوده دور کې چې کم سود روان دی کم تجارتي سود چې روان دی دا نه دی حرام دا یو اشکال دی چې په اوسني وخت کې کېږي چې علما دې ډېره سختي نه کوي د نړۍ تجارت نن سبا د سود څخه بغیر نه کېږي ډېره سختي مه کوئ د دغې زمانې سود او د نبي کریم علیه السلام د زمانې سود سره جلا و دا یو غلط فهمي ده چې ځینې کسان پکښې مبتلا دي موږ ورته وایي چې نه کوم حقیقت د سود چې نبي کریم